میاشو الفات د وګڼ او خوشي ځنګل نه کیږي چرته کې چې په موجود نیر کې جیف سره د خپل دوه ملګرو د کشتۍ په سفر باندې راوتلو. دې کسانو په شریکه باندې ماران نیول او بیا به هغه ماران په ښار کې خرڅول او نن هم دی هم د مارانو په ښکار پسې راوتلو. د دې نه خبره چې دا مونږ چې په دې وخت کې د کومې علاقې په اړخ باندې روانو د حد نه سیبا خطرناکه ده. د کشتۍ کپتان جیف ته دا خبرو کې بیا تاسو چې په دې وخت کې د کومې علاقې په اړخ باندې روان یې د خلکو مطابق دا ډیره سپیره علاقه ده. هغه ته کې زخیله ماران اوسېږي او دا مې پکې هم اورېدلي دي چې هغه ته کې ټولو مارانو سردار کریمسن اناکونډا هم اوسېږي. څوک چې هم د هغې علاقې ته ورغلي دي نو تر اوسه پورې ته نه واپس نه دي راغلي. خو جیف ورپسې په دې خبره باندې په خندا شي وي ته صرف مونږ خپل منزل ته ورسوه ته له مونږ هغه ته کې پیسې درکو ته بیا نیغ په نیغ خپل علاقې ته واپس راځه. جیف څه عام ښکاري نه و بلکې د غټ غټ ماران په ډېرې اسانۍ سره نیول او خاص کر دې په دې وخت کې په کریمسن اناکونډا پسې دې ځنګل ته راغلی و. لږ غوندې وخت پس دا خلک اخر هغې خطرناکې علاقې ته ورسي چې هلته کې په ورسېدو سره دا کشتۍ کپتان د جیف پیسې وغواړي ولې چې دوی دغې خطرناکې علاقې ته د رارسولو باوجود هغه ورله تر اوسه پورې پیسې نه وې ورکړې. جیف ورته د پیسو نه انکار ونه کړي بلکې سیده خپل جیب ته لاس ورښکته کړي. خو چې کله هغه کپتان له پیسې د ورکولو والي نو د قسط پیسې ښکته وغورځي. کپتان په خوشحالۍ باندې دغه پیسو پر غونډولو باندې شروع واچي خو یې څنګه سر راوچت کړي نو جیف په خندا شو په مره کې ورله چاقو ورخښ کړي. اتې نه پس هغه په ډېرې بېرحمۍ سره د هغه نه سر کټ کړ بیا ورله هغه سر هغه نیر ته ورغورځوي. د دریاب په غاړه باندې موجود د ده ملګري دا ټول په ټوله منظر ګوري او چې کله جیف هغوی په داسې حرکتونو باندې ویني نو هغوی ته سخت یره محسوسه شي. جیف د هغوی خولې ورشو دا خبره ورته وکړي وي که چېرې تاسو ما له د دوکې د راکولو کوشش وکړو نو ستاسو همدغه انجام وي لکه څنګه چې مې نه ده وکړو. اتې نه پس دغه درې واړه اوس په هغه ځنګل کې مخکې سفر شروع کړي او اخر دوی هغې علاقې ته ورسي چېرته کې چې ورته د مارانو یو بوت میلو شي. په دې سره جیف د خوشحالۍ نه خپلو ملګرو ته دا خبر وکړي وي اخر دا خبره لکه ثابته شوله چې اناکونډا ماران په رښتیا باندې هم په دې ځای کې موجود دي. بل خوا د جیف دواړو ملګرو ته هغلته کې بلها ماران په نظر راشي. هغوی زر د هغوی په ګیرولو باندې شروع واچي ولې چې دا دوی دپاره د حد نه سیوا قیمت و. خو د جیف لږ غونته کې هم توجه دغه وړو مارانو اړخ ته لاړه نه شي ولې چې هغه صرف او صرف دغه ځنګل ته د غټو مارانو په ښکار پسې راغلی او خاص کر په کریمسن اناکونډا پسې. په دې کسانو کې یو کس کله چې ماران راټول کړي نو هغه خپله بوجۍ په کشتۍ کې د ایښودو دپاره د کشتۍ خواله لاړ شي چې هغلته کې په ورسېدو سره هغه ګوري چې دا کس سر کم چې جیف لږ غونته کې وخت مخکې مړ کړ هغه په اوبو کې ولاړ دی چې په دې سره دا په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. ناڅاپه هغه سر بیا په اوبو کې ډوب شي او په اوبو کې دننه یو څیز په ډېره تیزۍ سره دغه اړخ ته په راتلو شي. هغه سړی سخت ویرېږي او د ځنګل په اړخ باندې منډه کړي خو لږ غونتې وخت پس یو غټ اناکونډا مار د بجلۍ په رفتار سره دا خواړه راشي او هغه د څلورو واړو اړخونو د ګیرو نه پس هډوکي ورله مات او بیا د خپلې غټې خولې د ګلابخو نه پس ژوندی یې تیر کړي. بل خوا د دې کس بل ملګری سره د خپلې بوجۍ مسلسل په ځنګل کې دننه روانو چې په دې وخت کې اناکونډا په هغه باندې هم حمله وکړي. مار هغه په ډېرې مضبوطیا سره د نیوو نه پس یو اونۍ سره اوچقوي او بیا دا په خوړلو باندې هم شروع واچوي. دا ټول هر څه په لږې غونډې کې فاصلې کې جیف په خپلو سترګو باندې ګوري. هغه د خپلو ملګرو د بچ کولو په ځای باندې برتباره خوشحالېده ولې چې هغه دا غوښتل چې دا مار له غونډې کې مصروفه شو بیا زه د موقع په ملاوېدو سره په ګیرولو کې کامیاب شم. جیف په دې وخت کې خپل ټوپک روباسي او چې څنګه په هغې مار باندې د حملې د کولو والي نو ناڅاپه په دغه ټول ځنګل کې شور را شروع شي. په ونو باندې چې کومې هم مرغۍ ناستې وې هغه چغې شروع کړي او ځناور اخوا دېخوا منډې شروع کړي. د دغه بازونو په اورېدو سره هغه غټ اناکونډا هم ویرېږي او د مغز سره دغه ځای نه لاړ شي. دې نه دنه داسې ولګي چې په دې ځنګل کې د اناکونډا نه هم څه غټ څه مخلوق موجود دی چې صرف چې د هغه نه دا ټول ځناور یېرېږي. بل خوا موږ ته یو سرکس ښودلی کېږي کوم چې په دې وخت کې د بندېدو والو د هغې د بندېدو په شا باندې وجه دا وه چې اوس به د دوی د کرتبونو د کتلو دپاره څوک هم د دوی خواله نه راتلل. په دې وخت کې هغلته کې بیلی یانګ نوم یو ځوان راشي او هغه د سرکس مالک له د پیسو نه ډک یو سوټ کیس ورکړي او په دې سره هغه په سرکس ټول په ټوله د کار کولو والا کسان واخلي. هغوی ته دا خبره وکړي یموز دا منصوبه جوړه کړې ده چې موږ ټول په ټوله بتالین ته ځو هغلته کې به خپل نوی سرکس را شروع کوو. د سرکس د خلکو چې کله دومره ډېرو پیسو ته پام شي نو هغوی حیرانه پاتې شي ولې چې لږ غوندې وخت مخکې بیلی یانګ یو غریب کس و او خپلو کسانو سره به په سرکس کې کار کو او اوس چاته هم دا پته نه لګېدله چې ده څه کار شروع کړو چې دومره زر مالدار شوی و. په سبا باندې بیلی یانګ دغه ټول ته دا خبره وکړي موږ به د کشتۍ په ذریعې سره تایلنډ ته ځو او چونکې په دې وخت کې هغه ټول په ټوله خلک دغه نوکرانو دې د وجې هغوی بغیر د څه انکاره هغه سره هم په هغې کشتۍ کې کښېن. سفر په وخت کې بیلی یانګ پټ په پټ او سرخانې ته لاړ شي او هغلته کې چا سره په موبایل باندې خبرې شروع کړي. ډلیوري تیاره ده تاسو لږ غونته کې انتظار وکړئ زه سره د دې کسانو هغلته کې در رسېدو والی یم. د دې خبرو نه موږ ته صفا پته ولګېږي چې هغه څه هم د کولو واله دی نو په دې کې دا سرکس د کسانو ښه پوره نقصان دی. دا کشتۍ چې کله له غونته کې سفر وکړي نو دوی ټول په ټوله دا ګوري چې په دغه دریاب کې خو مخکې لاره بنده ده. د دې مخې ته بلها لرګي پراته وو او دې سره یې کنټینر هم پرتې وې کومه چې لاره بنده کړې وه. د کشتۍ کپتان دوی ته دا خبر وکړي وي موږ په بلې لارې باندې تللی شو خو په هغې کې دا مسله ده تاسو به بیا له غونته
غلطه کې لیټ کېږي. د بلیانګ دا خبر لکه غونډه کوم خو خنه شو کپتان له دمکی ورکی په دې خبره باندې وکړه هر څه کې مونږ په وخت باندې تالین ته رسې ولې چې دا سرکس وانه پیسې ما په اډوانس کې غشتري دي او که چېرې مونږ په وخت باندې اون رسیدو نو زه خو به تبو برباد شم. پر سره کپتان دل یو مشوره ورکړي اوس مونږ سره صرف یو لاره پاتې ده ما سره په کشته کې بمونه پراته دي راځي چې بمونه پکې کېږدو دا زه په والوزو. بلیانګ د سره په دې خبره باندې راځي شي د نه خبره چې مونږ په دې وخت کې څومره دغه غلطۍ د کولو والو فزیکل ها بمونه خلاص کی نو د لارې د کلابېدلو سره بل هم ماران هم د دوی کشته ته راشي چې په دې سره دغه ټول سخت ویریږي. په دې کسانو کې وجنې د کوم نوم چلینیو هغه د خپل دماغونو کار واخلي او د اوبو د پیپ په ذریعه سره هغه ماران واپس هغه دریاب ته وغورځي. هغه ماران په تعداد کې تر دې د پورو سیو چې بار بار په پای کشته کې را داخليدل. بلیانګ خپل ځان د بشکول د پاره پوسل خانه کې پناه واخلي مناسبه د کشته چتماج او بل هم ماران د دې پاسه وغورځي اوس د خپل ځان د بشکول د پاره هغه دریاب ته ټوب کی چې په دې وخت کې یو د زخمونو ډک کوبرا د مخه ته راشي. کوبرا چې کړه په د باندې ټکس د لګولو والی مناسبه یو کس هغه ته راشي هغه مار لا په سر باندې خپکېږي او در بچکول والا کس څوک بل څوک نه بلکې جیف اوس د بلیانګ ژوندۍ بچ کړي باندې د وجه بلی هغه ځان سره کشته ته روخیږي. جیف هغه ته کې دغه ټول ته دروغ وایي ویزه پاسل کې د حکومت کسیمه او په ځنګل باندې تحقیق کول د پاره دغه ټکی راغلم او د سر حادثه د وجه زوس پلیزه کې غیر شوی ما. په دې وخت کې دغه سرکس یو کس د کوم نوم جیاو ناساپا د وخت د درد لاسه پس مکه باندې راغورځيږي. جیف چې دغه په وخت باندې غور کې په لغون ته کې سوچ سره هغه خپل ګوته کټ کې او بیا هغه ګوته دغه په وخت کې ورکی چې په دې سره د جیاو په وخت کې موجود دخیله مار بار ته روزي او د جیف په ګوته باندې چک ولګي. په دې کې هنده خبره دا و چې هغه په وجود باندې زخر هیڅ قسم اثرونه چې په دې سره لینی حیرانه پاتې شي ولې چې هغه تر مارانو په باره کې د مخ کې نه پته و په شي چې د انسان مخکې هم بل هاذل په مارانو باندې خپل ځان خوړلې دي چې سره وجه اوس د وړو مارانو زخر په د باندې لقونته کې هم اثر نه کوي. اوس د بلیانګ په د باندې شک پیدا شي او خبرو کسان ته هم دی وای بدا قسمه ټیک نخ کاری خو بلی دغه په دې خبرو باندې یقین اونکي او دغه پسند کې صرف یو خبره تابعيږي چې جیف زما ژوندۍ بچ کړی دا. په دې وخت کې جیف د دې کشته کپتان د ځان سره سیټ تک او هغه د یو ځای نقشه وخای په دې خبره باندې وکړي تاسو دغه علاقې ته ورسول ما نو غلطه کې پورې سیدو سره طالب بس د حد نسیوا پیسې درکما خدا غزه د نوم پورې دو سره کپتان د ډیر د لاسه په باندې تمانچه کې په دې خبره باندې وکړي تا یو ځل بیا دغه علاقې نوم هم په خله باندې باغسته نو داس بدر نه پورته کم ولې چې غلطه کې کرمسن نوم او د حد نسیوا غټ او ذخیره ماروسیږي. پر سره جیف په ډیر خاموشي سره دغه ځنه لاړ او چې کله شپې په وخت کې کپتان د خپل کشته نه کبان نسی مناسبه یو سیز دغه کونډه رخته نه راخ هڅه کړه د کونډې درو باسره د پار لکونته کې قد شي نو غسیزه او بو تخته ځان تراخ او غسیز سبل سنو بلکې جیف ها کپتان ملکی او په سبب باندې هغه د کپتان لاش د نکونډه د خوراک په تور باندې استعمالول شروع کی. سرکس خلک په کپتان پسې ګرځيږي هغه ورته په یو ځای کې هم ملونه شي چې په دې سره د لینی په جیف باندې شک پیدا شي خو جیف ورته دا خبرو کی په ځنګل کې چې راخلي کروکیږي دا یو عامه خبره ده. په دې وخت کې په دغه پوره ځنګل کې عجیب غونته کې شور را شروع شي ټول په ټول زناور او مرغه منډه شروع کی او دې سړي په بو کې هم درز غب شروع شي. پر سره جیف سخت خوشاله شو دا خبرو کی وچرتا غټ سیس دراتلو والدي. په دې کې جیف چې کوم جال خور کړو په هغه کې یو دومره غټ سیس انخري چې غرزان سره پوره کشته پړقېدو کی او غسیس ته په غور کتو سره د درابطو لګي چې دا یو ډېر غټ انکونډا دی. هغه مار تر دې د پوری غټ او خوفناک چې لاګه پرې دو سره د بي ساګانی ودري انکونډا هغه په ډېر زور سره راکاږي د سره وجه چې جیف سره پسې د وبو ته غورځي. هغه مار اوس په د باندې په بو کې لوب شروع کی خو جیف د همت د بیلولو ولا نه وی هغه په لامبو کې خپل ځان یې وړي کشته ته ورسي. هغه ته کې هغه دغه انکونډا پړي په کشته پوری وتړي او بیا هغه چړې د روباسو نه پس پینکونډا باندې په حمله وکي خو حمله پاغه مار باندې هیڅ قسم اثرونه کی. دنه پس هغه انکونډا سره د جیف د پوری کشته نه راتو شي او هغه ځان سره وبو کې ډوبکی. هر دغه موجود خلکو ته راسو لګيږي چې جیف اوس مړ شو خو ناسا په جیف دوبو نه روزي او واپس کشته ته روخيږي چې هغه په جندي لیدو سره هغه دغه موجود خلک حیرانه پاتې شي. اوس جیف د سمېدو په ځای باندې واپس پاغه انکونډا پسې په ګرځېدو شي. د دې نه خبره چې هغه مار اوس په وبو کې نه بلکې د کشته په چت باندې موجود دی. د دې د سترګو دروان دي نه هغه انکونډا د کپتان لاش راولټي کی چې دې منظر په لیدو سره هلته کې موجود خلک چغې شروع کی او د خپل ځان د بچ کولو لپاره منډې شروع کی. انکونډا چې کله سرکس په دوه کسان باندې حمله د کولو والو نو شاته نه جیف راشي او بیا په بچاړه باندې گزارو کی چې دا حمله اوس مار نور هم خو صبر ولي او سیده پسې په جیف پسې په ګرځېدو شي. جیف منډو کې په کشته کې دنه پناه واخلي خو انکونډا اوس دغه د پرې خودلو ولا نو په کشته کې دنه ور داخل شي. د کشته په مختلف ځینو کې خلک پټ شي خو انکونډا ته پاغه ځای کې فوسل خانه کې یو ماشوم او دغه پلار جیو په نظر راشي. هدا مغسری باغوي باندې حمله وکي هغه دونه تن خپل ځان په منډه باندې خلاص. په دې وخت لینو هم غلطه کې راشي او چې کله انکونډا پاغه باندې حمله د کولو والا په دې وخت کې جیو په ډېر تیزی کې یو منګي دغه سر ته برواچي چې په دې سر اوس د انکونډا سر هم پاغه منګي کې انخ سام اوس د خپل ځان د خلاصولو د
د پاره کله سر یو ځای ته وخیو کله بل ځای ته چې په دغه درز غوبل کې د تیر یو ډبې هم ښکته راغورځي او بل خو اخر اناکونډا خپل سر داسې ځمکې نه راوړي د سره به چې هغه منګې مات شي. اوس چې کله دغه سر آزاد شي نو جیف ورله په مړۍ کې پړې برباچي خو دې نه مخکې چې هغه دغه مار راقابو کړی و په ځمکه موجود تیل اور واخلي. اوس هغه اور په ډېرې تیزۍ سره په خورېدو شي په خورېدو کې په کښتۍ کې موجود بمونو له ورورسي ناڅاپه په هغه ځای کې مضبوطه دماکه وشي چې په دې سره هغه ټول په ټوله کښتۍ د اور په قبضه کې راشي. په کښتۍ کې موجود خلک د خپل ځان د بچ کولو دپاره دریاب ته ډوب کړي خو جیف لا اوس هم په اناکونډا کې پړې اچولي چې سره به چې هغه مار دغه ځای نه ونه تښتېدلی شي او هم په هغې اور کې مړ شي. اوس چې کله ټول په ټوله خلک د لامبو په ذریعې سره خپل ځانونه پورې غاړو باسي نو بلیان د کښتۍ د حالت په لیدو سره په ژړا شي ولې چې هغه اوس چېرې هم په وخت باندې تایلنډ ته نشو رسېدلی. سرکس باقي خلک هم یېرېدلو ولې چې اوس هغوی د ځنګل په منځ کې ګیر شوي هغوی سره اوس د دې ځای نه تلو دپاره یوه لاره هم نه وه. لینې اوس پوه شوې وه چې دا ټول په ټوله هر څه د جیف د وجې وشو چې په دې سره هغه جیف ته په چغو شي لکه چېرې تا مونږ د اناکونډا دپاره استعمال کړي نو په دې سره مونږ چېرې هم په دې مصیبت کې نه ګیرېدو. د دې په جواب کې جیف ورته دا خبر وکړي تاسو خلکو ته اندازه نشته چې اناکونډا څومره قیمتي څیز دی که چېرې تاسو هم ما سره د ده په ګیرولو کې مرسته وکړه نو تاسو به هم کروړپتیان شي چې پیسو د نوم پورېدو سره بلیان په خپل لالچ باندې قابو ونه ساتلی شي او دمغه سرې هغه تایلنډ ته تلو منصوبه بدلې. هغه جیف ته دا خبر وکړي زه تا سره یم ته ما ته صرف دا وایه چې ما له به څه کول پکار. په دې وخت کې جیف هغه ته یو نقشه وښایي په کې چې تاسو زما سره مرسته وکړه نو تایلنډ هېڅ قسمه زغم مه کوئ زه هم تایلنډ ته صرف په یو ورځ کې ورسوم. اوس د سرکس باقي خلک هم په مجبورۍ کې د سره د مرستې لپاره تیار شي خو دې سره د لینیو د جیف په سره هم یقین نو. په دې وخت کې د سرکس د یوې جینۍ طبیعت په خرابېدو شي او چې کله بلیان د هغې اوږې ته پام وکړي نو پته ورته ولګي هغې له څه خطرناک څیز ټک ورکړی دی. جیف دې ټول ته دا خبر وکړي ما سره یوه داسې دوی موجوده ده کومه چې په دې وخت د دغه جینۍ زندګي بچ کولی شي خو دوی ما په خپلې کښتۍ کې ایښودلې ده که چېرې تاسو خپله ملګرې بچ کول غواړئ نو تاسو له به ما سره تک پکار د بلها ګینټو د پیاده سفر د کوو نه پس یو کس د سړیوالي د وجې د اوبو په څکلو باندې شروع واچوي چې جیف هغه کس دمغه سرې ودرې د دې د دریاب اوبو چېرې هم ونسکي. په دې کې دا داسې چینجي اوسېږي کوم چې د انسان په جسم کې د ورداخلېدو نه پس هغه ته داسې تګه لګوي د سره ودې چې هغه د اوبو په څکلو باندې بیا خپل ځان وجي. په لار کې هغوی ته لوږه ولګي چې په دې سره جیف د یو مار د نیولو نه پس زخر ترې وباسي او بیا یې په هغه ټولو باندې وخوري. په دې باندې کله په هغه ځای کې شپه راشي نو دوی د یو خر په سورنګ کې د پناه د اخیستلو فیصله وکړي. هلته کې موجود خلک چې کله د اور د لګولو نه پس له غونډه کې آرام شروع کړي نو په دې وخت کې جیف یو طرف ته کښېني او په نقشې باندې موجوده اناکونډا ته په کتو شي. په دې وخت کې هغه ته دا رایاد شي چې کله اولنۍ اناکونډا په ما باندې حمله وکړه نو په دې وخت کې ما خپل ځان د بچ کولو دپاره د یو لرګي په بکس کې پناه واخیستله او چونکې هغه بکسه په چړۍ باندې پرته وه هغه په راښکلو کې دریاب ته ورسېدله خو د بدقسمتۍ نه هغه په ما پسې داسې بنده شوله د سره به یې چې پکې زه ښه کلک بند شوم خو بیا زما قسمت کار وکړو بلیان د لر د ګلابخونو دپاره هغلته کې بمونه راوویشتل او زه بیا هم د دوی د وجې ازاد شوم. په دې کې بلیان د ده خواله راشي او دا خبره ورته وکړي بې ته واقعي هغه غټ اناکونډا ګیرول غواړي. جیف ورته ووایي هغه د دې ځنګل باچا دی ټول په ټول ځناور د هغه نه یېرېږي هغه دومره خطرناک دی چې دې ځنګل غټ غټ ښکاریان یې وژلي دي او که چېرې تا ما سره د دغه مار په ګیرولو کې مرسته وکړه نو به صرف په یو شپه کې کروړپتیان شو. په دې سره بلیان ورته دا خبره وکړي که زه نیم مړی به نیم ژوندی هم یم زه به بیا هم د تا سره مرسته کوم. په نیمه شپه کې کله چې هغه ټول په ټوله خلک ویده شي نو په دې وخت کې ناڅاپه د سرکس د یو کس سترګې په عجیبه غونډه کې اواز باندې وغړېږي. هغه ګوري چې په دغه ځای کې خو زما ورور موجود نشته چې هغه په هغه پسې په ګرځېدو کې د سورنګه بار ګوز. هغه ګوري چې ما ورور خو لګیا دی د خپل ځان د مړ کولو کوشش کوي هغه دغه په ودرولو باندې شروع واچوي. په دې وخت کې دغه ورور د هغه یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه. په دې وخت کې دغه چې کله دغه پوز د پام شي نو ګوري چې دغه د پوز نه خو عجیبه غونډه کې چینجي روزي لګیا دي چې په دې سره هغه پوه شي چې ته پټ په پټه دغه دریاب اوبه څکلي. هغه اوس د سترګو د وړاندې نه خپل ځان په اوبو کې ډوب کړي او د اوبو په څکلو باندې خپل ځان مړ کړي. د خپل ورور د مرګ د لیدلو نه پس هغه کس په جړا کې سورنګ ته واپس راشي او په سبا باندې هغه ټول په ټوله خپل سفر واپس شروع. په ګنټو د سفر د کوو نه پس دوی مخله یو دریاب راشي چې اوس دوی په مجبورۍ کې هم په هغې کې په ګرځېدو شي. دغه ټول په ټول یېرېدلي خو دې نه علاوه د دوی مخې ته بله یوه لار هم نه وه. بیا چې کله په هغې باندې په وړېدو کې کامیاب شي نو دې نه پس دوی اخر د جیف د کښتۍ خواله ورسي. جیف په هغه ځای کې د هغوی د وعدې مطابق دغه زخرو دوی دغه جینۍ دپاره دوی له ورکړي. اوس چونکې تایلنډ هم د دې ځای نه څه ډېر څه لرې نو دی د به چې هغه ټول په ټوله هلته کې تلو دپاره ځانونه تیار کړي خو جیف په دغه وخت کې هغوی ودرېږي. په اصل کې جیف هغه ټول په ټوله خلک صرف او صرف دې دپاره هغلته کې راوستلي چې زه هغوی د اناکونډا د ښکار دپاره استعمال کړلی شم. هغه ټولو ته ووایي د خپلې وعدې مطابق ما تاسو صحیح سلامت دلته کې راوستلی شئ اوس په تاسو زما سره مرسته خامخا کوئ. په دې پورېدو سره هلته کې موجود یو ماشوم جیف ته په صفا الفاظو کې دا خبر وکړي ستا د مدد مطلب دا دی چې موږ تا سره اناکونډا ونیوو خو بس دا کار موږ تا سره نشو کولی موږ خپل کار ته پرېږده. چې په دې سره جیف په هغوی پسې د مخې سرې خپله تمانچه روباسي. په دې وخت کې بلیان هم خپل چاقو روباسي او د خپلو ملګرو د وړاندې دا اعلان وکړي زه هم د جیف
سره ما بلیان دغه ټول ته دا خبرو کی بیا جیف چې سهم وي تاسو له ماغه کول پکاري چې بدی سره لینا پس ته غوسه کې راشو دوی ته دا خبرو کی وي تاسو لیونیان شوی دغه انوکونډا نیول ناممکن دي تاسو د خپل ژوندۍ په خطر کې بری اچوي چې دې په جواب کې جیف پرته دا خبرو وي دغه انوکونډا ګیرول مشکل دي خو ناممکن نه دي کله چې هغه مونږ په باندې مصروف کو بدی سره به دغه توجه کړي وړي شو مونږ په وخت باندې قابو دنه پس جیف د بلیان په مرسته سره سرکس دوه کسان د پړو په مرسته سره کلک کلک وتړي او بیا وي د دام په توګه باندې استعمالول شروع کی هم شوم بلیان سره دا خبرو کی چې موږ مل شنو بیا با ستا په سرکس کې کار سو کوي چې بدی سره بلیان ور پسې په چخو باندې په خندا شي په دې خبره باندې ظالمانو لږ سوچ هم کوي کنه تاسو ته پته نه لګي چې څنګه دوم نظر مالدار شوم ورته دا خبرو کی په تالین کې زما هیڅ قص بس سرکس نشته بلکې ځین انسانان د آزاد خرڅولو کار کوم تاسو هم په دې وخت کې ما د کسانو خواله بوتللې کم چې خلکو نه ګردي وباسي چې بدی سره د ملګری حیرانه پاتې شي په دې وخت کې سرکس یې وجینه خپل دماغونه کار غستل شروع کړي او غدا سي ظاهر چې زه هم د جیف سره جیف دغه په دې چال باندې په هنش او بیا نه سباغه جنې د موقع په منوي دو سره د جیف د بډینه تمانچه رو باسي او سیده پسې د هم باغه باندې کېږي خو چې کله هغه باغه تمانچه باندې د کبر والا با نو په دې وخت هغه ته پته ولګي چې په دې باندې هلاک لګېدل د غریب له دلک د کلا بخلو چل نه ورته پر سر جیف سخت غوسه شو د مغه سره دغه نه تمانچه درخونه پس د جنې د وجلو والی نو په دې وخت کې لینا هم خپل ځان را آزاد کړ او هغه یو تیر شیشه د جیف په خېټه کې ورته نه جیف د ډېر درد د لاسه په شاشي ولینا ورلا په زور باندې مضبوطه دي کوي او په دې وخت کې هغه دوی مجینې په هم حمله وکړي په دې کې لینی د جیف نه تمانچه پر اخکلو باندې شروع واچي او په دغه هتا پای کې ناصاپه د ډز आवाज راشي خو دا چې ته هم پته نه لګيږي چې په دې وخت کې په ډز باندې څوک لګېدلی بلخوا هغه دوه کسان کوم چې د مار د خوراک د پاره مارتي خودلو هغه د لاس لچ اغستلی په لږ وخت کې یو ډېر غټ انکونډا په مزه مزه باندې دا ویړخ تراشي چې په دې سره بلیانګ سخت خوشاله شي پر سوچ باندې چې جال مې ورلخه مضبوط تیار کړي هغه ته پته نه و چې بالکل د پاس یو بل هم غټ انکونډا موجود دی کله چې بلیانګ نظر پخته مار باندې نو په دې وخت کې هغه برني په د باندې حمله وکړي او هغه مار د بلیانګ وجود د ځان سره پوښتنه ولوکي د لاسه د بلیانګ د لاسونه په هم غورځي کې د سره وایي چې اوس کم کسان دغه مار د خوراک د جوړېدو والو هغه راځي چې خپل ژوندۍ بچ بلخوا د جیف غسله اوس هم تل شوی نه و او هغه سه دغه جنې د وجلو په کوشش کې لګیو چې په دې وخت کې دیني د شاده اړه خراش شو د لړکی په سوبالي سره دغه په سر باندې ځي گزارو کې د سره وایي چې هغه بیهوش رو غورځي اوس بلیانګ هم هغه مار سخت گیر کړ هغه مار د ځل لزان سره په ځنګل کې دنه یوسي بلیانګ ډیر جغي وخي په دې وخت دغه د مرسته کبر والا سوق هم په لغونته وخت کې هغه مار د اون سره داسې وجنګي سره وایي چې هغه هډو کې ټوټي شي او بیا خپل غټي خلی د کلا بخونه پس هغه ژوندې تیر کی په دې کې لینی او داغي باقی ملګری جیف ته مانچ واخلو دا غزینا د وته فیصله وکي اوس د دې ټول پټول دا مقصد چې موږ په طریقې سره د ځنګل خپل ځاونه ژوندې وباس په دې وخت کې هغه کوم سر نوې مار کم چې با دغه ځنګل سردار ګڼل کېده په دغه سرکس والا کسانو باندې حمله وکړي د خپل ځان د بچ کولو د پاره منډه تنه شروع کړه هغه ماشوم د خپل ځان د بچ کولو د پاره په وی او چونه کې دنه ورشي هغه مار پاغه بس هغه تل کې ورشي او چې کله په د حمله کولو والي وي نو لینی دیته زر بچ کی هغه د پری خودو وانی وکړه چې په اخري ځل باندې یو خطرناک وار وکي نو په دې وخت کې هغه پاغه رسې باندې په منځ اوښلیږي کم چې ورته جیف لګولې و تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په ونه ویډیو سره مال راکې اجازت بای